د افغانستان مشهور او تجربه کار لوبغاړی محمد نبي په یوه تازه مرکه کې د خپل یو ورځني کرکټ د راتلونکي په اړه غږېدلی. هغه ویلي له چیمپئنز ټرافي وروسته به له یو ورځنیو لوبو سره خدای پاماني کوي. محمد نبي چې عمر یې د روان کال د جنورۍ په میاشت کې 40 کلنۍ ته رسیږي، داسې ښکاري چې له خپل پخواني پلان څخه مخکې د کرکټ له یو ورځنیو لوبو څخه استعفا ورکړي. د بنګلادیش خلاف د یو ښه اننګز وروسته ترې وپوښتل شو چې محمد نبي ښه روان دی او ښې لوبې کولی شي، خو نوموړي ورغبرګه کړه چې خبره به سره نه اوږدوو، که خدای کول له ورځنیو لوبو به په چیمپئنز ټرافي کې خدای پاماني کوم. د افغانستان دغه ټولچاري لوبغاړي وار له مخه له ټېسټ سیالیو تقاعد اعلان کړی او د افغانستان په ګټه یې نږدې ټولې یو ورځنۍ او شل اوریزه لوبې لوبولې چې ترڅنګ یې د ملي لوبډلې لوبډلمشر هم پاتې شوی. محمد نبي هغه څوک دی چې د کرکټ له پیله د افغانستان په لومړنۍ رسمي نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې لوبېدلی او د افغانستان په ګټه یې لومړنۍ 50 ترسره کړې او د لوبې لومړنی غوره افغان لوبغاړی پاتې شوی. په ولسمشر مشهور آلراونډر محمد نبي د افغانستان لپاره په 165 یو ورځنیو لوبو کې له 3.5 څخه ډېرې منډې جوړې کړي او له 100 ډېرې ویکټې ترلاسه کړي.